له واده وروسته ولې زیاتره خلک چاغېږي؟ سلام، وخت مو پخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. تاسې به فکر کړی وي چې زیاتره کسان ولې له واده وروسته چاغېږي. دا کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده، بلکې له واده وروسته چاغوالی د خوشحاله ژوند او ښې مېرمنې لرلو نښه ده. د امریکا په نارت کیرولاینه پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوه چې پکې له 8000 د واده جوړو څخه ازموینه واخیستل شو. دوی په پایله کې وموندله چې مېرمنې له واده وروسته په لومړیو 5 یا 6 کلونو کې په اوسط ډول شاوخوا 15 کیلو چاغېږي. همدا ډول یوه بلې څېړنې څخه هم ثابته شوې چې له واده وروسته د مېرمنې او خاوند ترمنځ خوشحاله ژوند تېرول د چاغوالي لامل کیږي. په دغه څېړنه کې له 4 کلونو زیات وخت د بېلابېلو خاوند او مېرمنو څخه ازموینه ترسره شوې. په پایله کې وموندل شوه هغه جوړې چې خوشحاله ژوند تېروي د نورو په پرتله یې وزن زیاتېږي. څېړونکي وایي چې له واده وروسته خوشحاله ژوند د انسان د فزیکي فعالیتونو، ورزش او داسې نور څخه لا پروا کوي چې له کبله یې د خاوند او مېرمنې وزن 30 سلنه زیاتېږي. ځینو څېړنو ښودلې چې چاغوالي یو لامل دا هم کېدای شي چې سړی له واده وروسته د مېرمنو د اغېزمن کولو لپاره نوره اړتیا نه ویني، نو ځکه په فزیکي فعالیتونو او بدن جوړولو وخت نه نیسي. د استرالیا پوهنتون په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له واده وروسته د واده جوړې د خپل بدن ښایسته کولو لپاره اړتیا نه ویني، چې له کبله یې په خوراک کې ناغېړي کوي او د بدن کنټرول ساتلو لپاره کوښښ نه کوي. یاده دې وي چې چاغوالی د انسان پر روغتیا سربېره پر جنسي اړیکو هم منفي اغېز لري. څېړنې زیاتوي چې زیات خوراک د جنسي اړیکو لیوالتیا کموي. له دې کبله پوهان چاغ کسانو ته د ښې جنسي اړیکو درلودلو لپاره د وزن کمولو سپارښتنه کوي. ډېره مننه کوم چې تر دې موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانو د موږ له چینل څخه وګورئ، نو هیله لرم چې د پښتو پلس چینل سبسکرایب او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه کوم. تل خوشحاله اوسئ.